موږ به عید پیکیج هم ورکوو هر کال موږ د اکټیویټیز کوو کنه او د ملګرو په تعاون په کې زموږ سره سوشل ډپارټمنټ ډي سي او فود ډپارټمنټ یو په تعاون جوړ کړ چې موږ څه قسم ضرورت راغلي جون زموږ سره مکمل تعاون او یو پیکیج ورکوي چې دا هغه د غوي ضرورت پر دین پوره کیږي نه خو هغه ته حوصله مې نه وشي دوی دلته چې کوم دی هم داسې مخیر حضرات شته چې هغه د دې خلکو او دغه کوي تفوز کوي او هغه ته چې کوم دی دا وخت راځه سابقه د سوشل میډیا ډپارټمنټ افسر موجود دی مدیر صاحب د ډېر اکټیویټیز او د پروګرامونو کتلې نو راځه بیا پروګرام مرسیال دی ډېر زیاته مهرباني ډېر شکریا مدیر صاحب تاسو بیا راغلي او د شکایت چې کوم غریب ودسته سو د تاسو څخه ورغو سبب وایي او دسته بسم الله الرحمن الرحیم اتو رحمان تاسو ډېر مهرباني تاسو کتل چې هر کال چې کوم دی الفلا ډیولپمنٹ ارګنایزیشن بدی شکولې خو شاتي مرګري تحصیل کې چې کم دی هغه ایمانان هغه کونډي هغه ډیلیویجر هغه ته هر کال فود پیکیج رمضان پیکیج او یو پیکیج ورکوي چې دا هغه د غوي ضرورت پر دین پوره کیږي نه خو هغه ته حوصله مې نه وشي دوی دلته چې کم دی هم داسې مخیر حضرات شته چې هغه د دې خلکو او دغه کوي تفوز کوي او هغه ته چې کم دی پاختر شو یا پروژه چې کوم دی هغه ته هغه پیکیج ورکړل کیږي دا ته وایي ماشاءالله ډېر غټ ټیسټ دی او غټ تحصیل دی نور هم سم مزید سپلې دا غریبو لپاره ارفینو لپاره دي دلته داسې ده چې حکومت چې کوم دی هغه دا دغه د حالې ځدې کوي چې خپل لیمیټډ ریسورسز چې کوم دی هغه غریبو هغه کونډو هغه یتیمانانو ته هغه معذورو ته خپل حقوق ورکړی شي خو چونکې لیمیټډ ریسورس د هغې سره چې کوم دی چې کوم خیراتي ادارې دي زموږ سره چې کوم دی ارګنایزیشن دي لکه الفلا ډیولپمنټ ارګنایزیشن دا د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ یوه حصه ده او دا زموږ سره رجسټر اداره ده نو دوی چې کوم دی دوی په دې تحصیل کې کوي او نور چې کوم دغه دي د ارګنایزیشن هغه په نور تحصیلونو چې کوم خپل هلې ځلې کوي او د حکومت سره چې کوم سم قسم ولاړ ډېره مهرباني موظف صاحب الله اندره خوشحاله وباد ډېره مننه دا وخت راځه چې اشتیاق صاحب موجود دی او ماشاءالله د دې شکولې دپاره د ډېر زیات خدمات دي او دا شکولې په دوی باندې ډېر ښه ښکاري او دا دې میاګان دي خو ډېر ستر خلک دي او ماشاءالله تاسو ګورئ د هر یتیم سره د هرې کونډې سره د هر بېوزله سره ولاړ دي دوه خپل طرف ډېر ملاتړ کوي او نن هم رمضان مبارک دی دا زموږ دویم پیکیج دی دا زموږ سره په سکرین تاسو ډېر کتلی ځکه چې دا ډېر غټ کار کوي او ډېر اکټیو دی د غریبو دپاره د یتیمو دپاره د هغه بېوسو نیمګړو نیمخواو دپاره نه بیا په شکولو کې فوډ پیکیج ورکړو هغه څو چې کوم ډیلیویجز دي اشیاء سره په سکرین موجود دی ډېره مهرباني ډېره شکریه اشتیاق صاحب چې نن تاسو بیا فوډ پیکیج غریبانو له ورکړه او تاسو موږ زده نه اپریشیټ کوو تاسو زموږ هیرو یې څه به ویل غواړئ جي السلام علیکم تابعان ډېر مهرباني تاسو سوشل میډیا ټیم چې تاسو راغلي موږ هم ټیم راکړو موږ چې کوم نن فوډ پیکیج ورکړه رمضان 100 فوډ پیکیج ورکړه د دې نه مخکې موږ ارپن 50 ارپن ورکړو اوس موږ یو 40 نور اکټیویټیز به ارپن لپاره ورکو موږ څه پاتې په تحصیل کې مرګره کې او د دې نه علاوه چې موږ نور اکټیویټیز کوو موږ به عید پیکیج هم ورکو هر کال موږ د اکټیویټیز کوو کنه او د ملګرو په تعاون په کې زموږ سره سوشل ډپارټمنټ ډي سي او فود ډپارټمنټ یو په تعاون جوړ کړ چې موږ څه قسم ضرورت راغلي جون زموږ سره مکمل تعاون کوي نو موږ به خپل کوشش جاری ساتو او نور د اکټیویټیز موږ لپاره موږ دا کوشش کوو چې هر کال موږ دا ثواب موږ حاصل کړو دا راته وایي چې تاسو ته ډېر لا تعداد یتیمانان دي کونډې دي نیمګړي نیمخوا دي هغو دپاره ستاسو مزید څه پلان دی څه منصوبه دی جي آینده دا غیر پر موږ دا پلان ان شاء الله مخکې راتلونکي دا کې موږ دا د وجې الیکشن د وجې موږ لږ مصروف وو راتلونکي به موږ داسې چل کوو چې موږ به ان شاء الله 2-3 سالونه چې مخکې نه دا پلانینګ دې لپاره تیارو او ان شاء الله زموږ د خپل د وسه پورې چې څومره موږ به دوی سره هر قسم تعاون کوو که هغه مالي جاني هر قسم
ٹھیک شو جی ډېره مهرباني ډېر شکریہ دا اشتیاق صاحب او څنګه تاسو وکړه د دې لیکلي لپاره د دې کوشش شکولې لپاره ډېر زیات خدمات دي ته یو یتیم یو بیوسا یو څوک هم نه پرې دوله ځان رسي الله دې لاري اشتیاق صاحب ډېره مهرباني او زموږ مضبوط سپورټ دی الله دې خوشاله ساته خپل قربات او رحمان الله ورکړي اجازه دلی الله پامه